علم په څه حاصلېږي؟ دا تپوس د امام الشعبي رحمه الله نوش من اين لك هذا العلم، دا علم دې د کوم ځای نه حاصل کی؟ هغه ویل څلور خبرې وې ما کې، او دې څلورو خبرو ته موږ او تاسو متوجه شو، متوجه نه بلکې په دې څلورو خبرو د نن عمل شروع کو. الله موږ او تاسو ته علم او عمل بدوانه راکی. وما ذلك على الله بعزيز، الله ته دا هر څه آسان دي، ګرانو ته نه دي. اول امام الشعبي رحمه الله فرمای بنفي الاعتماد، راحت، سکون، خوندونه دا به ختم کی. د نن نه به ملا وتړې خوبونه ختم، د نن نه ملا وتړه خوراکونه ختم، د نن نه ملا وتړه چې ولږه به راځي هغه یخې یخې هواګانې او پکې ختم، هغه نرمې نرمې بسترې ختمې. دویم وبسیر البلاد، وګرځېدم په دې ښارونو وطنونو کې د علم د پاره، علم پسې به د کوره وځې. سلفونه نقل دی وایي دا علم هغه څوک نشي حاصلولی من لم یخرب دکانه ولا بستانه، چې څوک دکان او باغ او پټې نه خرابوي علم به حاصل نه کی. دریم وایي ما دا علم څنګه حاصل که؟ وبالصبر كصبر الحمار، د خره په شانتې صبر میزان کې پیدا کړي. دلته علما ناست دي، تشبیه چې کله ورکولی کېږي یا ادات د تشبیه راشي، کاف یا مثل یا نور، نو هلته تشبیه من کل الوجوه نه مراده. د خره په شانتې صبر، یعنی په خره کې یو ښه صفت دی، هغه څه دی؟ صبر. هر څومره بار چې پې ورواچې لتې نه وایي، ورانې نه کوي، مخ نه اړوي، چغې نه وایي، ورخطا کېږي نه، سر یې ښکته یو بار وړي. دا علم به هله حاصلو چې استاذ، شیخ، مدرس، ناظم هره خبره کوي دا یاد که دا به یادو، دا نه چې زه به دا اوس 2 پاڼې یادوم. کافیه ده موږ ته به استاذ ویلي چې د دې کم نوټ لیکئ دا به هم په یادو یادوئ، او د کافی متن به هم په یادو یادوئ. رحمه الله هغه وفات شوی دی اوس. نو انسان ورخطا شي چې هلته نور کتابونه دي راپسې، یو خو نه دی، 2 نه دي، او چې کله بې صبره شوي یو حرف هم نه یادېږي، او کله چې صابره شولې نو کافیه لاسه ته وایي خلکو 10 سپارې کلام یاد کړی دی. دا د کافیې نه ډېر غټ دی، دا د نحو امیر نه غټ دی، او خلکو زده کړي. په دې امت کې داسې خلک تیر شوي دي او اوس هم شته چې بخاري شریف ورته په یادو سندن او متنن سره د سنده یاد دی. نو د خره په شانتې صبر، صبر څه ته وایي؟ ګرمي به بجلی نشته دی، خوله به روانه وي، ورخطا کېږي به نه، وختي به راځي، وختي به راځو، ناوخته به ځي، ناوخته به ځو. او څلورمه خبره هغه هم ډېره قیمتي ده، وبکور کبکور الغراب، دومره وختي پاسېدل لکه کارغه چې وختي پاسېږي. په دې ټولو مارغانو کې کارغه هغه مارغه دی چې دا اول سترګې غړوي او پاسېږي او وزرې کلاو کې او روان شي. نو تاسو اوازونه اورو، اواز شروع کې کاخ کاخ، دا چغې وی لګي. د کارغه په شانتې وختي به پاسې، طالب العلم زده کوونکي یا وختي به راپاسې، بستره هغه به غونډه کې بیک
سامان کتابونه نوٹ د هر څه برابر کې قلم او علم پسې برا روان شي